صدر باندې شوي چې کوي ټول ګناهونه او نه کوي منځونه مړه لزواني دا ورسره به په قلار ګورو بیا به ورته لار ګورو اوس د لزواني دا خو ځواني به د ختمیږي ګلونه به رژیږي مړه چې بوډا شمن بیا بترې توبه کړمه کارونه به ټول ښه کړمه رورا پتا فرض دی پنځه وخته منځونه دي د الله حکمونه منم یې په ما فرض دی خو بالکل اوسګارېږم نه والله چې فارغېږم نه ولی د منځونه به بصراف اوسګار خیل کوي تاسو نه بیل کوي مړه څومره ګران دا سحر کې پسې دی نشم له خوبه ویښېدی نشم دا خو آسان کار دی په وخت چې ودکېږي ته سحر به زر پاسېږي ته په وخت څنګه ویده شم ټول ملګري مې را جمع وي ټول زما په تمه وي ګوره د ملګري دی الله نه خلاصوی نشي ستا په کاري دی نشي مړه مجبوري دا زه هغه وکړم که دا وکړم زه د چا رضا وکړم ښه د ماسپښین په مونځ کې چیرته ښکارېږي نه مسجد ته حاضرېږي نه څه وکړم غریبي مې د یو سیر اوړه ګټل غواړي بچو له خو څه وړل غواړي دغه سیر اړونه خو دې دوه سیره جوړ نه کړله دا ټول عمر دې څه کړله خیر چې لږ مالدار شم بیا به ټول منځونه کړم ډېر به ذکرونه کړم د رزق خو الله زمون سره نیکي وعده کړي دای ښه پخه کړي کار روزګار چې ونه کړم بچي به مې نه هر شي ټول د لوږې به مردار شي ټول الله یې چې ځنګل کې هر څاروي ته یې رسولی شي تعلیم درکولی شي هسې څه کافر خو نه یم کله یې کړمه زه کله یې پرېږدمه زه بلکل مې لیدلی نه یې په مونځ د مازدیګر کې ته دا له څنګه چل کړې ته یاره مازدیګر کې خو زه ښه دوکانداري کوم خپله غریبي کوم ولی چې غریب شوي ولی مونځ به ولی نه کوي نور به آخر څه کوي منزله چې زلاړ شمه نو ګاک مې خرابېږي ټول رزق مې تنګېږي ټول روره په منځ باندې خو رزق پراخېږي ډېر نور به هم زیاتېږي ډېر ماښام چې کور ته راشم خو ټول به په یو ځای وکړم ښه په تسلی وکړم روټۍ چې کله وږې شي په خپل وخت باندې خورې که نه ماښام ته یې پرېږدي که نه یاره ډېر چالاکي زه له تا نه خلاصېدی نشم چېرته تښتېدی نشم دا چالاکی نه دا وروره تا ته نصیحت کوم زه درته دعوت کوم زه الله دې خیر کړي رحیم او هم رحمان دی هغه ډېر مهربان دی بشکا مهربان دی خو بدبختو ته قهار دی هم سزا ته دی تیار دی هم خیر دی زاد مونځ په ځای به نور څه کارونه کړم صدقې او خیراتونه کړم
منز بکوی رورا گره منز نخلاصی ده نشتا جنت تا گره تلی نشتا دومره ضروری خونه دیتا چی پری دا زور کوي ما تا پری پیغور کوي دا سا عجب خبر استا دخلی نجراوت لا حول ولا قوة دیر می اوری دلی دی عمل بپریزا وکڑما کلا بی شروع کڑما ولی رورت دی منزنون نفرت کوي الله سخیانت کوي مړه نفرت نکړم ستا خبرې په ماخه لګي خو ډډې ورته نه لګي ګوره پاک نبی د مرګ په وخت کې وصیت کړی د منځ نصیحت کړی زه الله دی خیر کړي د جمعې نه به شروع کړم نور به توجه کړم پرېږده واجومه نن توبه د ګناهونو کړه شروع ته ټول منځونه کړه الله دې تا څخه وکړي چې مال دې دعوت راکړو ښه په صداقت راکړو ګرانه زما وروري د منځونو پابندي کوه مه پکې سستي کوه زه به خپل الله ته نن توبه د ګناهونو کړم شروع به ټول منځونه کړم منځ چې دې شروع کړو نو زړګی به دې خوشحال وي ښکلی به دې حال وي دا کومې خبرې چې دې ماته بیان کړي دي چېرته دې یاد کړي دي دا زمونږ مدرسه کې زمونږ داسې تربیت شوی قرآن او په سنت شوی دا لکومه مدرسه دا چې د دین پکې خبرې دي ټولې ملغلرې دي دغه خو د جامع ابي بکر صدیق بنوم یادېږي تل للمر په شان ځلیږي تل بهر نه خو په دې باندې څه داسې خاص لیکل نشته خوند یې د محل سته بهر نه خو خړ پړ دی پکې دننه ټول خوندونه دي ټول تربیتونه دي نورې مدرسې خو له بهر نه ډېر ښایسته ښکاري اوچته یې جنډه ښکاري دغه خو کمال دی چې خوشبو په ګل کې پټاوي بلبل ته یې خپتاوي زه الله دې ستاسو مدرسه داسې آباد لري هر وخت یې دې ښاد لري دی کی دن ټول د الله تابعداري کیږي خپه کی خواري کیږي زما رخصتي ګما خدا را تلګوایا لګي را تا خایا وایا کوم دی سوال دې ستفزړه څنګه سوالونه دي کنه سنور شکونه دي دغه می تپوس دای چې چا د شاعري کړي څنګه یې خواري کړي دا د مظلوم یار اکبر علی پنوم یادېږي تل شاعري زما خوښېږي تل زانو درنه لاړه ما السلام علیکم جما پیوزیکم وعلیکم السلام الله دې منشه مهربانا ګرانه په ما ګرانه دا ښکلی نصیحتي کلام د الحقیار خپرندویه ادارې له طرفه تاسې ته وړاندې کیږي اوازونه وړاندې کوي قاری عاتق الرحمن یوسفزی او عبدالبصیر حقیار